ته په ناوې مشهوره شوې واده شوې او پرواز په میخانه کې مشهور شو غریبی ورکه شبز دی کې زندگی تیره شوه چې خان رخصت کا او حاجي صاحب ته بوټان سم کا سړی په تماچا او په ټوپک نه سړی کېږي غیرت چې د سړي ګورې معیار د سړي ګوره چې زما په حافظه کې مشهور شو څومره زر په زمانه کې مشهور شو یو هفته یې زموږ ناسته پاسته سوه هر جمعات هر حجره کې مشهور شو چې زموږ د ګرځېدو انداز یې زده که د دې چم کوڅه کوڅه کې مشهور شو داسې بې قدم تلل مو ورته زده کړل په خپل کور کې په کوټه کې مشهور شو ته په ناوې مشهوره شوې واده شوې او پرواز په میخانه کې مشهور شو خپل عادتونه سم که خپل دین او ایمان سم کا پرواز ټوله دنیا سمه ده خو ځان سم کا غریبي ورکه شبز دی کې زندگی تیره شوه چې خان رخصت کا او حاجي صاحب ته بوټان سم کا غریبی ورکه شبز دی کې زندگی تیره شوه چې خان رخصت کا او حاجي صاحب ته بوټان سم کا همغه وشو نیمه لاره کې پرېښودمه همداسې ښه یم ما ته چا وی چې ډمان سم همغه وشو نیمه لاره کې پرېښودمه همداسې ښه یم ما ته چا وی چې ډمان سم کا اسلام آباد دی په خپل سر او پلو لاس ووهه اوس په د ګاډي نه کوزیږو نو لږ ځان سم کا په کام کې او په کلي کې روزګار د سړي ګوره سړی چې پیژندل غواړي نو یار د سړي ګوره په کام کې او په کلي کې روزګار د سړي ګوره سړی چې پیژندل غواړي نو یار د سړي ګوره سړی په تماچا او په ټوپک نه سړی کېږي غیرت چې د سړي ګورې معیار د سړي ګوره سړی په تماچا او په ټوپک نه سړی کېږي غیرت چې د سړي ګورې معیار د سړي ګوره چې چاته لور او خور ورکوي خپله اجاج اخله په دې هکله مه رور ګوره او مه پلار د سړي ګوره چې چاته لور او خور ورکوي خپله اجاج اخله په دې هکله مه رور ګوره مه پلار د سړي ګوره او اکثر ګوره دا تور غرونه د سپینو غمو ډک وي د رنګ د سړی مه ګوره کردار د سړي ګوره نور ته داسې یادوي نو